بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 نومبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې خبرونه د سیمه ییز نړیوال او د افغانستان او د خیبر پښتونخوا د سره ډیر زیات تړاو لري. لومړی خبر دا دی چې تاسو معلومه ده د تاجکستان په سرحدي ښار کې د یو کمپنۍ کې چې هلته چینایانو کار کو د ختلان په ښار کې د ډرون برید شوی دی. په هغې کې 3 تنه چینایان وژل شوي دي. پاکستان کوشش دا کوي چې دا داسې ثابته کړي چې چون افغانستان پرون پر پاکستان باندې د ډرون حمله وکړله، اوس دوی ډرون پیدا کړي دي، نو دوی د دې ډرون نه د تاجکستان په خلاف باندې هم کار اخیستی دی او دا خبره یې کړې ده چې د دې تحقیقات باید وشي او دغه شي چې افغانستان دا کار کړی دی. پاکستان دا هم وایي چې دا د انصارالاسلام کار دی چې مشر محمد شریف عرف مهدی ارسلان دی او وایي چې دا په افغانستان کې دی او د افغانستان تر حمایې لاندې د دغه برید چې دی د دغې سړي په ذریعه باندې په تاجکستان باندې شوی دی. بله خبره پاکستان دا کوي چې نړیوال باید دا تحقیق وکړي چې افغانستان ته دا ډرون چا ورکړي دي. یعنی اوس دوی دا تحقیقات کوي چې افغانستان باید طیاره هم ولري، راکټ هم ولري چې وهي چې هر څه کوي. چې افغانستان که ډرون یا راکټ ترلاسه کوي، دوی اوس دا وایي چې دا تحقیق وشي چې دا ډرون یې د کوم ځای نه کړي. خپل د دفاع لپاره موږ به هیڅ شی نه ترلاسه کوو ځکه چې پاکستان به په دې خفه کیږي. دا خو هیڅ موږ ته کوم معنا نه لري. لکه څنګه چې عبدالغني برادر نن خپل په خبرو کې ویلې چې پاکستان هر حرکت کې د هغې به ډېر سخت ځواب ورکول کیږي. یعنی اسلامي امارت به هر د قامدۍ لپاره د ځواب ورکولو. همدارنګې د دې موضوع د تحقیقات لپاره اسلامي امارت تاجکستان ته ډاډ ورکړی دی چې د هر نوع تحقیقاتو لپاره تفتیش لپاره موږ به حاضر یو چې تاسو سره مرسته وکړو او د دې دا څوک چې ګرم دي هغه را پیدا شي او ونیول شي. ځکه چې خپله اسلامي امارت هم دا یو سوال دی چې څوک دی چې د دغې سیمې امنیت برهم کوي او دلته شخړه پیدا کوي تر څو یې دنه ګټه واخلي. ابتدایي معلومات دا ښیي چې دا طیاره یعنی دا ډرون پهباد چې دی بې پیلوټه جهاز دا د باجوړ نه پرواز کړی دی او دا خپله د پاکستان د آیسای کار دی او راغلی دی چینایانو دا دغه وهلی دی لپاره دی چې پاکستانیان د چینایانو د پانګونې نه په افغانستان کې خوشحاله نه دي او په هر قیمت چې دا غواړي چې دا پانګونه بند شي او دوی چینایان یروي. لکه څنګه چې خپل په سیمه کې بارها ما تاسو ویلي دي چې په بشام کې دا کار کړی دی، په پنجګور کې دا کار کړی دی، په ګلګت بلتستان کې کړی دی. چینایان یې وژلي دي او د چینایانو نه په دې رقم پیسې اخیستي. اوس چینایان یروي چې دا د افغانستان ترهګري دغه دی او دا عمل دوی کړی دی. خوشبختانه چې چینایانو او تاجکانو یو ځای د تحقیق شروع کړی دی او ویل کېږي چې چینایان به خپل راپور په راتلونکي 2-3 ورځو کې وړاندې کړي او دا به ثابته کړي چې دا کار عمل د کوم ځای نه شوی. ځکه چې افغانستان اسلامي امارت هم دا دغه کړی چې دوی د هر نوع مرستې لپاره حاضر دي چې تر څو دا جنایتکاران معلوم شي او ونیول شي. نو دا د یو پاکستان یو لویه لوبه ده لپاره دی چې د چینایانو مخه ونیسي په افغانستان کې د پانګونې نه او افغانستان د ترهګرۍ ځاله ثابته کړي او دلته ده کې نو دا په داسې وچو هټکندو باندې یا په مرداره لوبه باندې بوخت شوی دی. همدارنګې په نړیواله سطحه د رحمان الله لکنیوال موضوع چې ده، اول خو چې هغه 2 کسه دوی ویشتي وو، یوې انجنۍ وه یوې هلک و. هغه انجنۍ مړه شوې ده، هلک لا تر اوسه ژوندی دی خو ویل کېږي چې حالت یې ښه نه دی. د ده په هکله ده هم ویل کېږي چې دغه عملیات هم د پاکستان په ذریعه باندې کوارډینیټ شوي دي لپاره د دې چې د افغان لکنوال ارتباط د افغانستان سره ثابت کړي او په امریکا ته دا وښیي چې افغانستان د ترهګرۍ ځاله ده او دا ګوره تا ته خطر دی او د دې دغې باندې د افغانستان اړیکې د نړۍ سره کړکېچنې کړي او د امریکا نه په دې باندې امتیاز واخلي. ویل کېږي چې د همدغې لکنوال یو ورور
چې په نیمه ورور دی یا سټپ ورور دی څه داسې دغه دی، هغه د داعش خراسان په ډله کې جذب شوی دی، هلته فعالیت کوو او د هغه په ذریعه باندې پاکستان دا ثابتول غواړي چې نو ورور په داعش کې و او د دې اړیکې دلته وي، نو دې اړیکې د افغانستان سره وي او بناً دا مسله چې د افغانستان سره اړیکه لري. په ابتدایي تحقیقات دا ښیي چې دا رحمان الله لکنوال په دغه لنډو وختو کې، یعنی د یو میاشت نه مخکې د پاکستان د ISI د ځینو مشرانو سره په ارتباط کې او هلته خبرې کړي دي او دا تحقیقاتو کې به راووځي چې دغه چا سره د خبرې کولې، څه رقم هدایات دې ته ورکړي دي او دغه عملیات ISI څرنګه هلته پیاده کړي دي. اوس دا ښیي چې خپله امریکایان دا خبره کوي چې پاکستان لپاره دی چې د افغانستان نوم بد کړي او خپله یې دنه ګټه واخلي، ډېرو غلطو لارو ته یې لاس اچولی دی او یو د غلطو لوبو نه دا دی چې کار په خپله کوي په افغانستان اړي تر څو چې د نړۍ نه په دې ګټه واخلي. خو د غربي نړۍ دغه عکس العمل دا دی چې دوی به ډېر ژر د دې تحقیقاتو نتیجې ته ورسیږي چې دا عمل د ولې کړی دی، چا په اشاره یې کړی دی. ابتدایي معلومات خو دا ښیي چې د ISI سره په ارتباط کې و او د کوم هدایت چې ورکړ شوی دی د ISI په ذریعه باندې ورکړ شوی دی. که فرضاً هر رنګې اوسي دې اړیکې د اسلامي امارت سره په دې نه دغه کېږي چې د خپل ابتدایي ټریننګ چې کله د امریکایانو سره کار کوه د سنایپر پایز غوندې لکه هغه شوټر چې ورته دی وایي، دا ټریننګ پاکستان کې اخیستی و، نو دې نه ثابتېږي چې ممکن د په هماغه وخت کې د ISI ته جذب شوی او تر اوسه به دا اړیکې وي. اوس ISI د دې اړیکو نه ګټه اخیستې ده. د دې کوم د اسلامي امارت خلاف و، د شپني عملیاتو کې ډېر زیات انسانان وژلي دي، لوی قاتلو، او د هماغه اساس باندې د اسلامي امارت خو د داسې کسانو سره اړیکه نشي کېدلی، نو دا به څه ثابته کړي چې افغانستان کې د دوی څه دغه و. همدارنګې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي چې پرون مې تاسو ته ویلي و چې تللی دی اډیاله جیل ته او هلته د مظاهرو او لاریون کې حصه اخیستې ده او هلته ناست دی. د چون پولیسو هغه خلک غوښتل چې د هغه ځینه لرې کړي، تیتې کړي، په د هغه پاکستاني الفاظ چې ورته لاټي چارج وایي، یعنې وهل او ټکول. په دې وهلو ټکولو کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي هم وهل شوی دی او ټپي شوی دی. همدارنګې په پاکستان کې بالخصوص په اسلام آباد او په لاهور کې په 100,000 کسان د مظاهرو لپاره راوتي دي او د حکومت په مقابل کې خپل هغه دریځ ثابت کړی دی چې د حکومت په مثبت ښه سمت نه دی روان او د عمران خان د مرګ او د ژوند فیصله باید معلومه شي او دا خبر باید نړۍ ته دی شي او عمران خان باید که ژوندی دی راویستل شي. د همدغه کړکېچن حالت باوجود د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف، برحاله صدر اعظم شهباز شریف او د ټولو نه د لوی صوبې چې په حساب 120 میلیونه نفوس لري پنجاب، د هغې وزیر اعلی مریم نواز 3 واړه لندن ته راغلي دي او په لندن کې دي او ویل کېږي چې معلومه نه ده چې دوی به بیرته ځي که نه ځي، خو دا تبصرې د پاکستان په میډیا کې روانې دي چې کله هم داسې یو حرکت کېږي د ده تر شا یو سیاسي نوې لوبې لپاره سناریو یا صحنه جوړیږي او کېدای شي چې پاکستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره لاره اورولي. همدارنګې پرون مې تاسو یو خبر درکړی و چې 12 تنه ترهګر پاکستان ادعا کړې وه چې د افغانستان نه پاکستان ته ننوتي دي او د هغې نه یو ترهګر دی ویلي چې DHA ته، یعنې د نظامیانو هغه نظامي ښارګوټي ته ورغلی دی. د هغې تحقیقات په دې څلوېښتو ساعتو کې چې معلوم شوي دي دا خبر دروغ وتی دی، هلته ترهګر نه و بلکې دا د یو افسر، نظامي افسر په نامه د جنید چې د یو بل نظامي افسر د ښځې په نامه د هما سره اړیکې درلودلې. کله چې دوی ګیرېږي، ګرفتاره کېږي په دې ناوړه اړیکو باندې، نو دی دفعتاً د خپل هغه مقام نه کار اخلي او زنګ وهي او وایي چې دلته د ترهګرۍ خطر دی او کېدای شي ماین کېښودل شوی اوسي، نو دفعتاً اضطراري حالت اعلانېږي، ټوله منطقه کوارډینیټ کېږي او دا خپله موضوع په دې د هغې سره پټوي. مګر هم 40 ساعت هم تېر نه دي چې بیرته دا معلومه شوه چې ترهګر نه و بلکې دا کار دی خپله کړی و، د زنګ وهلی و پولیسو ته او دا خبرې ورکړی و چې دلته
ترهګرۍ خطر دی او د بم مسله ده. نو چې هغې راغلي و د خپله موضوع په دغې ګډوډۍ کې پټه کړې وه. همدارنګې په نړیوال خبرونو کې روسیې د یوکراین 3 نوې سیمې نیولې دي. ټرمپ هم ویلي چې که زیلنسکي د صلح قرارداد ته هوکړه ونه کړي نو ډېر ژر به یې چې روسیه ټوله خاوره لاندې کړي او ونیسي. همدارنګې اسرائیل پر د دمشق په څنډو کې حمله کړې ده. 10 تنه د سوریایي وژلي دي، 15 تنه اسرائیلي عسکر هم ټپیان شوي دي. هند افغانستان ته د M24 یا M24 تیارو ورکړې ژمنه کړې ده او ویلي چې دا تیارې دا هلیکوپترې دي، جنګي هلیکوپترې دي چې د روسانو به د افغانستان د خلکو په مقابل کې د دغه هلیکوپترونه ډېر کار اخیسته. نو دغه هلیکوپتر هند د افغانستان ته ورکوي تر څو د سرحدي ساحو کې افغانستان نه تنها چې نظارت وشي لرلی بلکې په صورت د ضرورت کې دا تیارې ویشتل هم کوي او بل دا ډېر ټیټ پرواز کوي او هدف ډېر ښه ولي او جنګي تیارې دي یعنې هلیکوپتر دي او وزن هم زیات جګوي. همدارنګې د هندوستان افغانستان ته د 3 ټنه د دوا لیږلو دغه کړی دی چې 3 ټنه دوا یې رالیږلې ده او پرون د هندوستان او د افغانستان ترمنځ د یو قرارداد د 100 میلیونه ډالرو لپاره د دوایانو شوی دی چې د هندوستان نه به دوایي راځي تر څو د افغانستان د ضرورت دغه شی او دا به سټنډرډ دوایي د پاکستان غوندې جعلي زهرجن او خطرناکه دوا بنئ چې د افغانستان خلکو ته وګړو ته خطر پیښ کړي. نو دا نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې ستاسو سیمې تاسو مې وړاندې کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.